الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو مسلمانان رنو ستاسو مخیتا ماد سور عادیات تلاوت اوکو دی سور عادیات کے اللہ تبارک و تعالی دی انسان د یو روحانی بیمارے ذکر کڑے دے او بیا اللہ تبارک و تعالی دا آغی روحانی بیمارے د سبب ذکر کڑے دے او بیا اللہ تبارک و تعالی دا آغی بیمار علاج دا آغی مرض علاج دی صورت کے چھے دے آغا خود لے دے انسان دا دو سیزنونا اللہ رخ کڑے دے یوتا روح ویلے کی گی او بلتا جسم ویلے کی گی سرنگی چھے دے انسان جسم باندی بیماری کو لگی دے انسان جسم و سرا کمزوری کی گی دے انسان جسم تا نقصان رسی گی دقا شانتی دے انسان روح تا بیماری لگی او دقا شانتی روح کمزوری کی گی روح نا طاقت آغا چی دے حغوزی لکا سرنگی چی دا جسم دا پارا دا علاج ضرورت دے دقا شانتی دا روح دا پارا دا علاج ضرورت دے کہ جسم دے نو دا پا روح سارا دے زکا چکلا دا جسم نا روح لرشی بیا آغی تا خلق ڈانچا ورطوائی تشا ڈانچا پاتی شی نو جسم چی جسم دے دا پا روح سارا دے دا روح جسم تا ضرورت دے او دا جسم روح تا ضرورت دے نو سرنگی چی دا جسم علاج ضروری دے دا قشانتی دا روح علاج ضروری دے لیکن افسوس دے خبر باندے چی مونگ دا جسم بیماریں اغخکاری دا آغی دا پارا علاج معالجہ ڈاکٹرانو حکیمانو طبیبانو لزو لیکن روح باندی چکمہ بیماری آغا اختدا روح چکمہ بیمارے کے مبتلا دے دا آغی علاج دا آغی غم
دا مونږ چې دی هغه پرېښی دی. د دې وجې نه د سورې عادیات کې الله تبارک وتعالی د یوې روحاني بیمارۍ هغه ذکر کړی دی او هغه مرض یې ما تا ته ښودلی دی. د جسم بیمارۍ هغه تبه ده، د سر درد دی، دغه شانتې د لاسو خپو درد دی، قسمه قسم بیماری دی بے شمیره. د روح بیماری دی لگا غصه شولا، تکبر شو او دروغ ویل شو، حسد شو، کینه شو، بغض شو، غیبت شو، دا د انسان د روح بیماری دی. قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالی دا کم بیماری چی خودلی دے سورہ عادیات کے داغین مخ کے اللہ تبارک و تعالی یوسو قسمون خوڑلی دی او پا اسبان دے اللہ قسمون خوڑلی دی سوی قسم می دیوی پا آغی تیز رفتار اسبان دے چی آغا پرشیگی دا سے پسپٹ کے روانی چی پرشاری کی آغا او بیا اللہ قسم اخری قسم می دیوی پا آغی اسبان دے چی آغا دمری پا تیز رفتارے سر روانوی چی کل دا آغا سوا دا آغا خپا پا گٹا باندے کانی باندے اولگی دمر پی سپیٹ کے روانی چی داغی سردی بسر کے دور دا اوچتی او بیا اللہ وی قسم می دیوی پا آغی تی زربتار اسبان دے چی آغا پا وقت سبا کی دشمن باندی سکی آغا املکی پا وقت سبا کی پرخوری دلی زمک لمدی دی دمر پا تیز رفتار ایسر روان بی دمر تیز زی چھے فاثرن بیہی نقعا دی داغی خپل منڈ سرا دا آغی لمدی خاورنا آغا پرخی وریدون کی زمکنا دزان سرا دوڑی چی دی آغا اوچتی کی او بیاد استخبت دا چی د دشمن مخی لورزم مخی تا چی دی اغتوری دی مخی تا نیزی دی مخی تا مرگ دی لیکن آغا اس چی دی آغا سکی پوسطو نبیہی جمعا د دشمن پوج دا آغیغی لخکر تا دن چی دی آغا سکی گی آغا ورننوزی. اللہ دا سلور قسمون چی دی آغا خوڑلی دی او بیاسی بھی اللہ ان الانسان لربه لکنود. اللہ دا دغی سلور قسمون نرستو دا انسان دا آغی بیماری ذکر کرے دے چھے ان الانسان بے شک انسان لربه لکنود دے دا خپل رب دیر زیاد ناشکر دے. اللہ تبارک و تعالی دا سلور قسمون والی خوڑلی دی. اس چی دی اس دی مالک پیدا کرے نا دی اس پیدا کرے اللہ دی. حقیقی مالک حقیقی خالق اغای اللہ دے. مالک ورلہ صرف سور کی ابور لور کی کل لگی کل ڈیرے مالک ورطا گیاگ دی کل لگا کل ڈیرا مالک لگ غنت کی خیال ساتھی. آغا اس چی داغا عقل نشتا داغا سوچ سمجھ نشتا آغا یو زناور دے آغا یو حیوان دے آغا داغی خپل مالک چی غول صرف دو دنیا لگ خوراک لگ سکاک ورکی داغا دمر تابع دے چی آغا داغی خپل مالک خبر اوری دمر پتی زربتارے باندے منڈوی سمر چی مالک زغلی
او دا غي منډې د وجه نه دی پرشارې چې دی هغه کی مالک به دومره زور راوړي دومره سپیډ پکې چې هغه کله په یو کاڼي باندې خپکی دي دا غي سره بسر کې د اور چې دی هغه اوچتيږي د مالک دومره وفادار دی ک مالک چې دی سحر وختي پاسي د دشمن مقابله ته ورلېږي په هغه سحر وخت کې دی دومره منډوي چې د هغه لمدیز مکه نه دی ګرد غبار اوچتي د غرونو په شان ته خلک وي چې دا یو غر دی او د خپل مالک دومره تابعدار دی دومره منون کې دی هغه ول صرف د ټیم لک خوراک لک سکاک ورکی خبر ته پته چې د دشمن مخه لازم د دشمن مقابله لورزم لیکن دا خپل مالک دومره تابعدار دی چې مخ راګرځي نه ډایرک دا غي لخر په مینس کې ورننوزي د هغه مالک تابعداري چې دی هغه کی الله د دې وجه نه دا سرور قسمونه خولل دی وسوي ان الانسان لربه لکنود دا انسان د خپل رب ډیر زیات ناشکر دی او بیا مفسرین لیکي چې الله تبارک وتعالى لربه ذکر کړی دی د خپل رب ډیر ناشکر دی رب نو پدې کې د انسان دې طرف ته اشاره ده چې الله ورستا تربیت کړی دی الله به یو داسې دنیا کې د مور ګېډه کې الله تاسو پرورش کړی دی الله د خوراک یو پیپ جاری کړی دی دونم په ذریعے سره ستاته چې دی هغه رزق ستا هغه ملاویږي داسې تربیت کوونکې ذات دی چې کله دغه د رزق سلسله د ختم شوا دنیا ته رااله الله د مور د سینینا د خوراک دولارې چې دی هغه جاری کړلې بیا چې کله د باندې هغه ټیم پوره شو دا غین رستو الله تبارک وتعالى سمری سيزونه ستاده پاره پیدا کړل به دا غي دوه په ځای باندې ستاده پاره د ابو سلسله د رزق سلسله د میوه سلسله قسمه قسم د خوراکونو سلسله هغه الله سکللې هغه جاری کړلې الله تبارک وتعالى انسان پیدا کړی دی او کائنات الله پیدا کړی دی د کائنات جدا کار دی د انسان جدا کار دی کائنات لګیا دي چې الله د صد لپاره پیدا کړی دی هغه خپل ډیوټي کی کما تاسو پګمې ته ګورو کما تا انور ته ګورو کما تا دی هواګانو ته ګورو کما تا دی بوټو ته ګورو کما تا دی دریابونو ته ګورو د څه مقصد د پاره چې الله پیدا کړی دی باغې هغه مقصد هغه خپل کار چې دی هغه کی انسان چې د کوم مقصد د پاره پیدا دی انسان هغه کار پرې خې دی دیو چې الله وی ان الانسان لربه لکنود او بیا سوي وانه على ذلك لشهید او په دې خبره باندې دی په خپل باندې گواه دی چې زه د کوم مقصد د پاره د کوم کار د پاره پیدام هغه ما ونکو هغه خبره ما ونمنلا د کم د پاره چې الله زدي دنیا ته سکړې مراله غلې ما پخپل په گواه دی سمری خطایانه سمری گناهونه دا زمونږ نه چې دی هغه کیږي نو تاسو مخکې ما عرض کو چې دی صورت کې الله پاک یو بیماری هغه ذکر کړي د روحاني چې هغه صدا ناشکری ده د الله په نعمتونو ناشکری کول د الله نافرمانی کول د دغه خبره د لاس موږ سمري ګناهونو کې مبتلا کیږو بشمیره ګناهونه هغه زمونږ نه چې دی هغه کیږي هغه سرزد کیږي هغه ګناهونه زمونږ نه کیږي د دې بیماری سبب څه دی بیماری چې کله انسان ته ولګي دی ډاکټر لاړ شي ډاکټر ول ټیسټونه وکي ودا ستا دا بیماری ده تا کې دا بیماری پراته ده
او چې کله د دې انسان هغه بیماری نه معلومه شوي سبب نه معلوم شوي دا جس کله یو ډاکټر لذي کله بل لذي قسمه قسم دوايان خوري په یو ډاکټر یې خېګړه نه کیږي نو الله را ته هغه سبب هم ښودلی دی چې دا بیماری د څه شي د وجې نه رسېدلې ده هغه څه شی دی هغه سبب څه دی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دا هغه د بیماری هغه سبب دی وَإِنَّهُ دا انسان لحب الخير په محبت د مال کې په محبت د دنیا کې لشدید د ډیر زیات سخت دی د دنیا محبت انسان چې دی هغه راګیر کړی دی د هغې د دنیا د محبت د وجې نه د هر قسم ګناه کې مبتلا کیږي هر قسم خطایتا دی ور وړاندې کیږي دا دنیا محبت دی داسې کړی دی دا راته الله تبارک وتعالی زمونږ د بیماری هغه سبب چې دی هغه وښودو چې دی سبب دی د دنیا محبت تاسو به وایئ چې ولې د دنیا محبت دا څه بده خبره ده یا مالداري دا څه بده خبره ده یا ډیر مال دا څه بده خبره ده نه دا ښه خبره ده الله د ډیر مال درکړی دی الله د ډیر شته درکړی دی شکر په د الله وباسا داسې نه چې دا ډیر مال دی د الله په نافرمانی کې مبتلا کی دا الهغې بیا امتحان دی چې کله تا د الله په نافرمانی کې چې دی هغه ولګي قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي امر الله دا بیا څه شی دی چې کله تا د الله د دین نه د الله د یاد نه دی بیا وباسي بیا به د الله عذاب چې دی غسه کیږي دا راځي صحابه کرام له الله ډیر مالونه ورکړیو ډیر شته ورله الله ورکړیو لیکن هغوی د مال پسې دین د مال پسې د الله احکامات د پیغمبر طریقې هغوی نه دي پرېښي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا هغه صحابي دی یو غټ تاجر و دومره مال حالي و چې په ډیرو باندې به دنانیر دراهم دا ولاړو یو لوی درستخان به غوړېدلی و خلق به راته خوراک به کاو د هغې سره به کېناست په جړا به شو او به جړل او څه به وي یو وخت داسې مونږ باندې تیر شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به مونږ په میاشتو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور کې چې دی انغری بل نشو دومره بسنو چې هغوی کور کې پخ کړی وي نو مال سبا د خبره نه ده لیکن د مال محبت سینې ته کوزول زړه ته کوزول چې ستانه په الله پاتې شي ستانه په دین پاتې شي او د الله د نافرمانی ذریعه وګرځي تا په ګناهونو کې چې دی هغه مبتلا کی دغه څه شی دی دغه ذکر الله کړی دی وانه لحب الخير لشدید مال زما ستاره بار ډیر اهم دی ضروری دی مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي وی د انسان د پاره د دنیا او د مال داسې ضروری دی لکه څرنګه چې د کشته د پاره دریاب ضروری دی کشته بغیر د دریاب نه چلیږي کنه کشته چې چلے دریاب کې به چلے په وچه خو نه چلیږي د قشان چې انسان دی د دې لپاره به دنیا اومي اوس کو یو سړی راولېږي او چې یاره دا دریاب دا ټولې اوبه دې کشته ته راوړم او د کشته کې سوري وکي تاسو وایئ دا کشته به غرق نه شي اوبه به ټولې کشته ته راشي ابه درنه شي او د اوبو ویخله به لاړه شي دقه شانتې به دا انسان
دنیا کی پاتې کیږي، خود دنیا محبت پا خپل زړه ته نه رادن نکی. که زړه ته دې رادن نکو بیا به د دې سره تسګېږي، ته به بیا د دې سره غرقېږي، تباه کېږي به. نو الله راته سوره عادیات کې زمونږه بیماری هغه وښودله چې ان الانسان لربه لکنود، انسان د خپل رب ډېر ناشکره دی. سبب یې څه وښودو؟ وانه لحب الخير لشدید، دی راته زما ستا د بیماری سبب وښودو چې سبب دی د بیماری د دنیا محبت دی. دا د زړه نه وباسه، دا سوچ کوه چې دا ارسه عارضي دي. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. او دا راته الله پاک زما ستا د بیماری علاج وښودو. ډاکټر لاړ شو که نه، ډاکټر راته بیماری وښیي، بیا راته د هغې علاج وښیي چې داسې به کې، داسې به کې، دا به خورې، دا به نه خورې، اپال وغیره هر څه راته وښیي. نو الله راته دې صورت کې روحاني بیماری وښودله، بیا راته د هغې سبب هم وښودو او اوس راته علاج ښیي. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، آیا د انسان ته دا پته نشته اذا بعثر چې هر کله راپاسولی شي ما هغه څه هغه مړي په القبور چې په قبرونو کې دي دا به راپاسولی شي. وحصل ما في الصدور، په دې سینو کې چې دننه څه دي دا به را ظاهر کړي شي، دا به راښکاره شي. او ان ربهم بهم يومئذ لخبير. الله او رب ستاسو چې دی ان ربهم بهم يومئذ لخبير، الله په دې هر څه باندې چې دی هغه خبر دی. نو چې کله دا خبره زمونږ مخې ته چې ګوره د قبرونو نه به دا مړي را پاسولی شي، زما ستا دې سینو کې چې څه دي دا به راښکاره کړي شي، د دې برانه الله تپوس کی دای ماته ته سو خود علاج وخود چې هر ټیم دا خبره زما ستا مخې ته ډاکټر مونږ ته مرچکې به نه خورې، غوړ به نه خورې، بار ته به نه وځې، دا به نه کې، دا به نه کې. دقه راته الله تبارک وتعالی علاج وښودو چې دا خبره مخې ته راوله چې خطایي ګناه کې. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور او ان ربهم بهم يومئذ لخبير. ورونو الله تبا یو پیرا مخامخ کیو، دا الله مخې ته چې دی هغه به ودرېږو. تاسو ته مخکې ما ووي چې انسان الله د دوو څیزونو نه راخ کړلی دی، یو روح دی، یو جسم دی. که د جسم نه دا روح لرې کې دا صرف دانچه پاتې شوه، نو د جسم روح ته ضرورت دی. دا دواړه د یو بل سره لازم ملزوم څیزونه دي. چې جسم بیمار شي نو مونږ ډاکټر له لاړ شو، ډاکټر له لاړ شو، هغه راله دوایانې راکړي، ستنې راته ولیکي او پال وغیره هغه راته وښیي. ولې د بیماری د لاسه جسم کمزوري شي که نه، د جسم نه طاقت ختم شي، د هغې علاج مونږ کو په ډاکټر باندې. اوس که روح بیمار شو نو څرنګې چې جسم کمزوري کېږي دقه شان د انسان روح دا هم کمزوري کېږي. نو څرنګې چې د جسم علاج پکار دی دقه شان د روح علاج هم پکار دی. نو دې صورت کې الله د هغې روح بیماری، د هغې سبب، د هغې علاج هغه مونږ ته وښود. د روح بیماری څه دي؟ د روح بیماری تکبر دی، لوی کول. د روح بیماری غیبت کول، حسد کول، بغض کول، کینه کول، زړه کې چا د دشمنی ساتل، دا ټولې د روح بیماری دي.
دا باطنی بیماری دی. نو د دې د علاج څه دی ضرورت دی؟ د دې علاج چې دی هغه اوس پکار دی. زمونږ روحونه کمزوري شوي دي، مونږ کې د دین طاقت نشته، په مونږ کې د دین جذبه نشته. ولې؟ زمونږ روح کمزوري شوی دی، زمونږ نه هغه طاقت اغستی شوی دی د روح. څرنګه چې مونږ په جسم باندې محنت کو، دغه شانتې به په روح باندې محنت کو. د هغې څه شی دی؟ د هغې علاج څه شی دی؟ د هغې علاج دا دی چې هر ټیم د الله یره دا په مونږ باندې سوروي. هر ټیم دا خبره زمونږ مخې دی چې د دې به زه الله له جواب ورکوم، د دې به زمانه الله تپوس کی، دا کار زه کوم د دې به رانه الله تپوس کی، د الله مخې ته چې دی هغه به ودرېږم. ورځ کې شپه کې لږ ټیم وباسو، 24 ګنټې شپه ورځ دی، په دې کې مونږه پاو سات سیروپ وباسو، پاو سات د خپل باطن د بیمارو ختمولو لپاره. ماسوتن چې کله دې کټ ته ورخیږي دغه ټیم کې ته هېڅ کار هم نه کوې، موبایل نه به هم وزګار شوی، دغه ټیم کې د نورو څیزونو نه به هم وزګار شوی. دغه ټیم کې یو پاو سات وباسه، کښېنه، د څادر به ځان باندې راواچوه، مخ دې پټ کا، دا سوچ وکړه چې نن ستا اخرې شپه ده، سبا به ځې د دې دنیا نه. نن تا کم کم کارونه کړي دي، کمې دې نیکۍ کړي دي، کم دې ګناهونه کړي دي. د خپل ځان محاسبه وکړو، د خپل ځان سره حساب کتاب وکړو. حدیث کې راځي که نه، حاسبو قبل ان تحاسبو، د حساب نه مخکې د ځان سره حساب وکړي، د حساب نه مخکې حساب د ځان سره وکړي. اکثر ملګری دکانونو کې د خلکو سره مزدوري کی، نا مالک ته وی ګوره ارسه به لیکي ماښام به حساب کتاب کو، نو د هغې نوکر سره غمي چې ماښام به را سره مالک حساب کتاب کی، نو هغه ارسه برابري داسې نه چتا په ما باندې تهمتونه لګي چې یاره د پیسې پټې کړلي، دی کړلي دي، د هغه سره غمي، د هغه مخکې د هغه حساب کتاب برابر کړي، ماښام به مالک تپوس کی. دغه شانتې نبی علیہ السلام سوي حاسبو، د ځان سره حساب وکړئ قبل ان تحاسبو، الله به د سره بیا حساب کتاب کی. ګوري د زندګۍ دا کاپي درله درکړې ده، د ما ستا د زندګي څه دا یو کاپي ده، دا ورځې پکې دا پکې پاڼې دي چې زموږ د ځان سره لیکو، ماښام شي د دغې پاڼې حساب کتاب د ځان سره وکړه، لکه پلان کې نن د کم کم ګناهونه کړي دي، کم کم نیکۍ دي چې دی هغه کړي دي، چې دا حساب د ځان سره وکړو. چې کله موږ د ځان محاسبه شروع کړه، انشاءالله باطنی بیماری دا به زمونږ چې دی هغه ختم شي، سمه لار باندې چې دی هغه به انشاءالله روان شو. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.